دوستانو الله تعالی جل جلاله چې د څه اراده کوي نو په کون سره هغه کار کیږي. دوستانو د نن ورځې په ویډیو کې تاسو سره داسې حیرانونکې واقعیا شریکوم چې په ظاهره باندې د یو مړ انسان نه څنګه یو ماشوم پیدا شو. خو د دې ایمان تازه کوونکې ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه یو هیله لرم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې اسلامي، تاریخي، معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې په وخت در ورسیږي. حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې زما پلار یو ځل وویل چې یو ځل حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د خلکو په منځ کې موجود و چې یو دم زموږ خوا سره یو سړی تېرېدلو چې هغه خپل زوی په خپل وږو باندې کېنولی دی. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه چې کله د پلار او زوی ولیدل نو ویل چې په دوی دواړو کې څومره مشابهت پیدا کیږي. ما تر اوسه پورې داسې مشابهت په هیڅ چا کې هم نه دی لیدلی. کله چې هغه سړي دا خبره واورېده نو هغه عرض وکړو چې ای امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه زما د دې زوی واقعیا ډیره زیاته عجیبه ده. د پیدایش د مور د مرګ نه وروسته شوی دی. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېدله نو ویل چې پوره واقعیا بیان کړه. هغه سړي وفرمایل چې ای امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه زه د جهاد لپاره تللی وم نو د مور حامله وه. ما د تلو په وخت کې د الله تعالی نه دا دعا کړې وه چې زما د ښځې په خېټه کې کوم حمل دی هغه زه ستا په حواله کوم، ته یې حفاظت وکړه. او دا دعا مې وکړله او بیا د جهاد په مخ باندې روان شوم. د جهاد نه چې کله واپس راغلم نو ما ته وویل شو چې ستا د میرمنې یعنې د ښځې انتقال شوی دی او هغه وفات شوې ده. زه ډېر زیات خفه هم شوم. یوه شپه ما خپل د تره زوی ته وویل چې ما د خپلې ښځې قبر ته بوځه. کله چې موږ هلته جنت البقیع ته ورسېدلو او هغه ما ته زما د میرمنې قبر وښودلو، کله چې موږ هلته ورسېدلو نو د قبر نه د رڼاګانو شغلې بهر راوتلې. ما خپل د تره زوی ته وویل چې دا رڼا څنګه راځي؟ هغه راته جواب راکړو د دې قبر نه هره شپه رڼا راوځي. معلومه نه ده چې په دې کې څه راز دی. کله چې ما دا خبره واورېده نو ما دا اراده وکړه چې زه به ضرور دا قبر راسپړم چې وګورم چې دا څه قیصه ده. کله چې ما د قبر د راسپړلو اراده وکړله نو قبر په خپله خلاص شو. ما چې کله په هغې کې وکتل نو په هغې کې د الله تعالی یو کرشمه په نظر باندې راغلله چې زما زوی د خپلې مور په غېږه کې لوبې کوي. زه چې کله قبر ته لاندې کوز شم نو یو غیبي اواز راغی چې تا کوم امانت د الله تعالی سره ایښی و هغه تا ته واپس کیږي. زه خپل زوی دې بوزه او که تا د مور هم الله تعالی ته سپارلې وه نو هغه به هم صحیح او سلامت وه. نو بیا ما خپل زوی په غېږه کې راواخیستو او د قبر نه مې راوویستو. څنګه چې زه د قبر نه راووتم نو قبر په خپله د مخکې په شان بند شو.